أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. سورة الزخرف 15 سپاره دا اول نمبر آیات دی. په دې صورت کې غټ موضوعات او غټ موضوعګانې همدا دي چې د قرآن کریم حقانیت الله تعالی بیانوي چې قرآن صحیح کتاب دی، او که څوک دا وایي دا مشرکان چې دا صحیح کتاب نه دی نو هغوی په باطله باندې دروغ وایي. دویم غټه موضوع په دې صورت کې همدا ده چې د اکثره مشرکان چې شرک کوي د هغوی دا عقیده ده چې زمونږ دا باباګان او زمونږ دا بوتان چې دي دا په زور باندې به مونږه جنت ته بوځي، مونږ به د جهنم نه بچ کوي، د الله د عذابونو نه بچ کوي. یعنی عقیده دا ده چې دوی دا عقیده لري چې دا زمنګ باباګان دا زورور دي، دوی چې څه وغواړي کولی شي. نو الله تعالی په دې صورت کې د دوی دا عقیدم لرې کوي او دفع کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داسې الله چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مؤمنانو. الرحیم داسې الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې، په کافر الله تعالی په آخرت کې رحم نه کوي، ټول به جهنم ته ځي. حامیم الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. والکتاب المبین قسم می دی په کتاب باندې. المبین معنا دا دی چې ښکاره بیان کوونکی دی، واضح بیان کوونکی دی د توحید د مسلې او د حق مسائل ښه په ښکاره باندې بیانوي. یا مبین معنا دا ده چې په خپله باندې واضح او صفا مضمون والا دی. نو دواړه معنا صحیح ده. قرآن په خپله باندې هم صفا مضمون لري، خو بیان هم د صفا مضمون کوي په وضاحت سره چې د یو الله بندګي وکړي او د الله نه علاوه بل چا ته مدد سموایي، بل چا ته مه ټیټېږئ. انا جعلناه قرآنا عربیا. قرآن الله تعالی په عربی ژبه کې را لېږلی. نو دې مکې خلکو ته الله وایي چې دا خو صفا ژبه ده، صفا مضمون دی، مونږ په عربی ځکه راولېږو چې ای عربو تاسو د قرآن په مطلب صحیح پوه شئ، او بیا هم په دې کې تاسو شکونه کوئ او معنا یې نه منئ. نو الله فرمایي انا جعلناه، یقینا ګرځولی دی مونږ دغه کتاب چې په دې دویم آیات کې بیان شو چې والکتاب، دغه کتاب هم ګرځولی دی قرآن چې لوستلی کېږي، قرآن دی عربیا په عربی ژبه باندې. لعلکم تعقلون د دې دپاره چې ای د مکې خلکو تعقلون چې تاسو پوه شئ په دې کتاب باندې. تعقلون معنا د دې په ژور مطلب باندې پوه شئ، د عقل نه کار واخلئ. بعض علماو د جعلنا معنا دا کړې ده چې جعلناه نوم ورکړی دی موږ دې کتاب ته قرآن. عبدالله ابن عباس بویل جعلناه معنا را لګلې دی نازل کړی دی مونږه هو دا کتاب قرآن په داسې حالت کې چې لوستل کېږي یا نوم قرآن دی
ټول معناګانې صحیح دي. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. د قرآن بل صفت هم الله تعالی بیانوي وَإِنَّهُ یقینا دا کتاب چې دی فی ام الکتاب ثابت دی په اصل د کتاب کې چې اصل د کتاب لوح محفوظ دی. دا کتاب اصل کې محفوظ او په لوح محفوظ کې پاغي کتاب کې او بیا رب العالمین د واقعات او مناسب اگر نازل کړي اشاره ده دې خبره ته چې دا کتاب د بر نه راغلی او سورة البروج کې مراغلی دی قرآن کې فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ او په سورة الواقعه کې الله رب العالمین فرمایي انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. دا کتاب اصل کې هغه ځای کې واغزن الله تعالی په مزه مزه را نازل کړی. ام الکتاب اصل د ټولو کتابونو هغه لوح محفوظ دی. نو الله فرمایي یقینا دا کتاب چې دی فی ام الکتاب یعنی دا قرآن ثابت دی معنا په اصل د ټولو کتابونو کې چې لوح محفوظ دی لدینا زمون سره. لعلی خامخا اوچت کتاب دی په ټولو کتابونو باندې. قرآن د ټولو کتابونو نه غوره کتاب دی په آسماني کتابونو کې اوچت شان دی. حکیم حکمتونو والا کتاب دی دا قرآن ډیر خوندور کتاب دی دا. هر قسم مسئله او هر قسم خوندونه په دې کتاب کې شته. یو اثر کې مراغلی حدیث دی علی رضی الله عنه روایت دی مرفوعا او موقوفا دواړه ذکر دي. اکی دی نبی علیہ السلام فرمایي یا علی رضی الله چې لا تنتهي عجائبه د دې قرآن عجائب نه ختميږي. لا يشبع منه العلماء علماء په نه مړیږي چې څومره پکې قرآن کې سوچ کوي او مغمره د دین نوې نوې مسلې دارا وزید د قرآن نه بحر دې کنه حکمتونو ډک کتاب دی. افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. د آیت کې دا مطلبی کچری مشرکان وای چې مونږ خو توحید اسم نه منو دا ته چې کوم مسالې بیانې دا مونږ نه منو نو دا قرآن مونږ ته ولې بیانې سي په مونږ ولې تنګي اکثر خلک د څه وایي چې زه خو اسم نه منم. جواب دا دی چې مونږ چې دا قرآن بیانو او بار بار ستاسو د شرکونو ستاسو د شبهاتو د باطلولو د پاره مونږ به بیانو منه یو کینه منئ ستاسو د کفر د وجنه قرآن نشو بندول. الله فرمایي ګوري رب العالمین فرمایي افنضرب عنكم الذکر. نضرب دو معناګانې مفسرین کوي. یو معنا دا ده افنضرب ایبنکمونګه عنکم ستاسونه الذکر دا قرآن یو دی الذکر ځکه په دې سره پند او نصیحت اغستې شي. صفحا معنا په بندېدلو سره دا قرآن ولی بند کومونگا دا صد وجنا ان کنتم قوما دا دی وجنا چی یی تاسو قوم مسرفین مشرکان یعنی مونگ باست دا دی وجنا قرآن بندو چی مشرکان پی خپکی گیو. ان کنتم کی مفسرین وی چی دا دی نمخ کی لام دا علت غپٹ دے دا دی وجنا چی تاسو مشرکانی مونږ به قرآن وس بندو که بد در باندې لګي ودی لګي کنه خو مو خو خپل بیان کوو. دویمه معنا ضرب په معنا راړول سره معنا به دا ده افنضرب ایا واړو مونږ عنکم ستاسونه الذکر دا قرآن او دا نصیحت صفحا په اړولو سره معنا بل طرف ته د صد وجنا ان کنتم قوما مسرفین د دې وجنا چې یی تاسو قوم مسرفین معنا اسراف کوونکي د حد نه تیریدونکي مشرکان. نو معنا دا ده چې مونږ داسې وکړو سوالیه نشان دی. جواب دا دی چې نه مونږ داسې نه کوو ستاسو د وجې نه قرآن نه بندو. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین په دې آیتونو کې الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي
چې پیغمبر مخه پکې تا نه مخکې چې څومره کتابونه راغلي وو هغه قومیانو به په دې پیغمبرانو پسې ملنډې کولې خو صبر کوه الله فرمایي وکم ارسلنا او ډیر لګلې دي مونږه من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په مخکنی تیر شو خلکو کې مخکې دا پیغمبران راغلي دي وما یأتیهم من نبیین او نبرات لو دیغ کسانو تا من نبیین هیڅ پیغمبر الا کانو مگر ودا انسانان به په دغه پیغمبر پورې یستهزئون ملنډې به وهلې ټوکې به کولې او دا سړی لډیر زور ورکې چې ته په حق یو خلک ستا مسخرې وړاوي تا پسې ملنډې کوي خو پیغمبر هغوی صبر کړ او تم صبر وکړه او دې کې دویمه خبره دا ده چې چا د پیغمبر پورې ملنډې کړي الله وایي ما ورله عذاب ورکړی مهلت ورکوم خو بیا یې راني سما لکه څنګه چې مې هغه قومونه تباه کړي داسې به په دوی باندې مې عذاب رالیږم فاهلکنا نو معنا دا ده چې هلاک کړل مونږ دغه پخواني خلک اهلکنا الاولین اشد منهم بطشا په داسې حال کې اشد چې هغه ډیر سخت منهم د دې موجوده کافرانو د مکې نه بطشا معنا په قوت کې په نیولو کې باړې ډېر مضبوطي وي او ډېر سخت الله هغه ما راونیول مات مې نه کړل ومضى مثل الاولین او تیر شوي دي نمونې د زړو خلکو د تیر شو خلکو مضى مثل الاولین معنا دولانی چې مخکې چې څومره عذابونه تیر شوي د هغوی نمونې د هغوی آثار لکه عادیان او سمودیان دا تیر شوي دویم معنا دا ده ومضى تیر شوي دي معنا په دې قرآن کې زی په زی باندې مثل معنا صفت الاولین دغه مخکنو خلکو چې څنګه الله هلاک کړي دي عادیان څنګه هلاک کړل دا الله قرآن کې بیان کړي دي دواړه معناګانې صحیح ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم دی آیاتونو کې الله رب العالمین د خپل وحدانیت هغه دلائل بیانوي نښې بیانوي چې الله ګوره هغه لایق د بندګۍ دی ستاسو دا معبودان ستاسو دا باباګان او ستاسو دا بوتان دا ګوره هیڅ کیم نه دي څه نشي کولی او نه پیدا کولی شي نو دا خالق ذات بندگی وکي الله فرمایي ولئن سألتهم کچره تپوسو کې ته پیغمبره د دې مشرکانو نه من څوک دی هغه کس خلق السماوات او هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او د ازمکه پیدا کړی دا ليقولن نخامخ او بوي دا مشرکان هم دا کافران خلقهن پیدا کړی دی د اسمانونه او د ازمکه العزیز هغه زورور ذات العلیم چې هغه پوهه ذات دی نور آیتونو کې ذکر دی چې قول الله تعالی پیدا کړی او نورو کې د سمشته چې لا یقولن الله پیدا کړی داس الله چې زور ور ذات دی العلیم چې پوهه ذات دی ګوره اسمانونه پیدا کړی اوس مکه پیدا کړی دی به زمکه کې نور صفات الله پیدا کړی هغه فرمایي رب العالمین الذي الله غزاد جعل لكم الارض چې ګرځولې د ستاسو د پاره ځمکه جوړه کړې ده مهدن معنا دا د فرش دی زید آرام بستر دا د آرام د پاره مهد او مهاد اکثر قرآن کې راځي دا د زنګو ته ویل کېږي د مور غیږ ته ویل کېږي دا ماشومان چې دي دا په زنګو کې ډېر خوشحالي او د مور په غیږ کې ډېر خوشحالي په آرامي ځکه هغې ته پوره سهولت په دې دو ځایونو کې صحیح میلاوي راغونډي پکې الله وی ما د ازمکه ستاسو د پاره دغه شان زنګو یا د مور غیږ ګرځولې ولې د انسانان چې دی په نسبت سره لکه عطار مشتری مریخ او دغه ستایاري چې دی سپوږمۍ په دې ازمکه کې د دوی د پاره ټول سهولیات د دوی شته چې دوی پکې په آرام او د دوی د ضرورت او سهولیات مطابق زندگی تیرولی شي نو الله فرمایي جعل لكم الارض غرزولې د الله تعالی ستاسو د پاره جوړ کړي د ستاسو د پاره زمکا مهدن معنا زنګو یا هغه غیږ د مور معنا د مثال په شانت د زنګو یا په شانت د غیږ د مور خو عام مفهومی ترجمه ده مهدن معنا فرش ده بستر د آرام ده وجعل لكم جوړ کړي د الله تعالی ستاسو د پاره فيها پدیز مکه کې سبولن لارې لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون سم لار پیدا کړئ خپل مقصد ته ورسیږئ دا لارې الله جوړې کړي دي ګوره
پخلی خو اوس انسانانو وکړو مانه روډونه پاخه کړه خو دا لارې الله تعالی جوړې کړي چې د دې علاقې نه دې علاقې ته دا لاره تللی دا لاره تللی د انسانانو ته ذهن کې وراچولي که چیرې داسې وی چې داسې د 2 کلو ترمنځه د 2 ملکونو ترمنځه غټ غټ غرونه وی او په هغې کې داسې ګټې وی چې په خپو کې ننوتلې لکه بعضې غرونو کې بیا به هم انسانانو ژوند نشو کولی دا لاره څومره لوی نعمت دی چې د یو کلي نه بل کلي ته د یو ملک نه بل ملک ته لارې الله تعالی جوړې کړي دي والذي نزل من السماء ماء بقدر لک پورتم لاړ شه بر اسمان کې سوچ وکړه دا باران چې الله راوروي دې حکمتونو ته دې نعمتونو ته او دې قدرتونو ته سوچ وکړه فرمایي والذي الله تعالی غزاد دې نزل من السماء ماء چې راوروي او راښکته کوي من السماء د بره طرف نه د اسمان طرف نه د وریځو نه ماء اوبه بقدر په اندازه د حاجت د انسانانو چې څونه ضرورت دی هماغومره اوبه الله را نازلوي ګوره بقدر کې دا اشاره ده که ستاسو د ضرورت نه زیات بارانونه الله وکړي طوفانونه راشي بیا به هلاک شئ تباه به شئ لکه په شان ته قوم د نوح علیه السلام دا څومره لوی نعمت دی چې ضرورت راشي الله تعالی اوبه را ښکته کي فانشرنا معنا دا ده نو ژوندي کو مونږه را تازه کو مونږه به په دې باران سره بلدة میتا هغه ځمکه میتن معنا مړه ځمکه معنا وچه ځمکه هغه پرې را ژوندي کو لکه څنګه چې په دې باران سره مونږه دا مړه ځمکه را ژوندی کو دغه شانتې کذلک هم دغه شانته تا ته ویم ای اورېدونکي د قرآن تخرجون تاسو به راویستلی کېږئ د قبرونه الله به دوباره را ژوندي کوي او باران کې هم د باران په شانته لکه باران به در باندې ورهي انسانان چې کله که نه دوباره را ژوندي کېږي حدیث کې راغلي په دوی باندې به باران کېږي کمنی الرجال داسې ټینګ باران به وي لکه د نارینهو دا نطفه د کم نه چې ماشوم پیدا کېږي دا به د انسان په دې لکمنی باندې یو ساس کې لګېږي او د هغې نه به دوباره انسان را پیدا کېږي والذي خلق الازواج بل نخد پیژندلو د الله تعالی او د الله د وحدانیت غدا والذي الله تعالی غزاد د خلق الازواج چې پیدا کړی دي الازواج جوړې جوړې شیزونه كلها ټوله هر مخلوق کې الله تعالی جوړې جوړې پیدا کړي ازواج لکه مثال په تبر باندې نارینه او زنانه نر او ښځه الله پیدا کړي جوړه خوږ او تریخ الله پیدا کړي سپین او تور الله پیدا کړي بر او ښکته الله پیدا کړي ښی طرف او ګس طرف الله پیدا کړي اسمان شو ځمکه شوه ماضي شوه مستقبل شو وړې جمع سپرلی او خزانه شپه او ورځ رڼا او تیاره جنت او دوزخ خیر او شر غربت او مالداري نیک او بد عمله دا جوړې ټولو شیزونو کې شته دا چا پیدا کړی الله وجعل لكم من الفلك او ګرځولي دي ستاسو د پاره د کشتونه یا پیدا کړی دي جوړ کړی دي ستاسو د پاره د کشتونه فلک هغه غټ غټ کشته چې په سمندرونو کې ګرځي والانعام او د څاروونه ما هغه څه ترکبونه چې تاسو په سورلی کوئ چې تاسو په سورلی کوئ یعنی تاسو په شیزونه باروئ په خپله په بارېږئ د یوې علاقې نه بل علاقې ته ځئ په کشتو باندې او دارنګې په څه باندې اوښانو باندې په اسونو باندې په قچرو باندې د ټولو ته شامل دی دا چا کړي الله تعالی لتستووا على ظهوره د پاره د دې دا ګوره دا سورلی الله برابر کړي لکه اس او خر او قچر اوښانه لتستووا د دې دپاره چې سم برابر کینئ علی ظهوره په شاګانو د دغه سورلی باندې ثم تذكروا نعمت ربكم بیا بیاد کړئ تاسو نعمت در رب خپله اذا استویتم علیه کله چې برابر کینئ په هغې باندې سنت طریقه هم دا چې کله ته سورلی ته خیږي بسم الله الله اکبر به وي بیا به الحمدلله به وي تذکروا نعمت ربکم چې یا الله تا موږ ته دا مسخر کړي بیا به دعا ووي دا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين یا نورې دعاګانې چې نبی علیه السلام به ویلي وتقولوا اوای بتاسو سبحان الذي پاکی د هغه ذات لرا سخر لنا چې مسخر کړي دي زمونږ د پاره تابع کړي دي زمونږ د پاره هادا د سورلی وما كنا نو مونږه له دی لرا
مقرنین قابو کون کی په کنټرول کې راوستون کی په ضبط کې راوستون کی په خپل وسره کدا یو خر او دا یو اس او دا یو اوخ درته پنالت شي نو صدې خیل په دې به تصور لیو کې چې ټوپونه شروع کی نه دا الله تعالی مسخر کړی دی د انسان په دې کې وس او طاقت دا نشته دی نو چې کله ته داسې په سورلۍ باندې کېناستې نو دا سوچ کوه چې الله څومره لوی نعمت په ما باندې کړی دی چې ما ته هر څه مسخر کړي نن سبا دا نور جازونه شو د سمندري جازونه شو دا ټول خو الله مسخر کړي دي وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا وَيَقِينًا مُنْ بَخْبَلْ رَبْتَا لَمُنْقَلِبُونَ خَامَخَا ورتلن کیو ګورې دلته دا معنا ده چې ته په اس باندې یا په نورو سورلۍ یا په ګاډي کې سور شوې او کېناستې فورا دا دعا وایه نو په دې کې به تا ته قیامت هم در یادېږي مرګ به در یادېږي وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ دا امین خلک خبره کوي دا خبره د دوی صحیح ده چې کله ګاډي کې ورسره ناست دی ټکسي کې و یاره په جنازه کې رواني د ګاډي ته جنازه وای دا ولې دا دې آیات د استدلال دی څنګه استدلال ځان په پوي کوي استدلال داسې دی چې وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ موږ به خپل رب ته یو ځل ورګرځو دغه شانې په سورلۍ باندې یعنې په کټ کې به بار کړي یو او روان به یو د قبر ته پوه شئ په خبره لکه څنګه چې اوس په دې باندې موږ بار روان یو مؤمن سړی به په هر وخت کې هغه په سترګې او نظر به په آخرت باندې لګي وجعلوا له من عباده جزءا او جوړ کړي دی او ګرځولي دي مقرر کړي دي مشرکانو له د الله تعالی د پاره من عباده د بندگانو دا غینا جزءا د بندگانو دا غینا جزءا یو ټوکړه سمانا دا چې الله تعالی د پاره د خپل بندگانو نه ټوکړه ثابته کړي دا ټوکړه سمانا بچي لکه دا بچي د پلار یو جز دی کنه نو دی مشرکانو هم د الله د بندگانو د الله د مخلوقانو تو نه د الله د پاره یو حصہ برابر کړي شریکا بندگان څوک دي فرشتي یعنی فرشتو ته دوی څه شي وای چې دا د الله لوریانی دي او به بندگیم کوي نو رب العالمین فرمای ان الانسان یقینا دا انسان چې دی لکفور خامخا ډیر نا شکر دی مبین ښکارا یعنی چې بندگی صرف د الله نه کوي او د الله سره شریکان جوړوي ډیر ناشکر انسان دی دا ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين الله تعالی رد کوي په دوی باندې چې دا مشرکین ډیر کم عقل دي دا د الله د پاره لونه ثابت یو د ځان د پاره ځامن حالانکه لور په نسبت سره زوی ته کمزوري د عقل هم کمزوري د الله د پاره د کمزوري شی ثابت وي اول خو الله لرشته دینا خو تاسو د عقل تم سړی حیران شي نو الله رب العالمین تاسو لزامن درکې ولزان لبلوریان درکې الله پاک دې متخذ صاحبه ولا ولدا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد خاص تاسو د عقل ته الله فرمای ام اتخذ یعنی ولد الله تعالی مما ده غسنا يخلقو چې پیدا کړی دی معنا د خپل مخلوقنا بنات لوریانی چې هغه کمزوري دي په نسبت سره زامن ہوتا واصفاکم غور کړی تاسو اے مشرکانو اے انسانانو بالبنین په زامن سره چې زامن دا اشرف وي او دا اعلی وي د سشینه د لورګانو نا او بل په خپل باندې تاسو سوچو کوي دوی ته چې زیره میلاو شي فورن به پټیږي یا ژوندۍ خیدا مشرکان او داسې یو چې خپل په شرمېږي او الله لاغه ثابتای و اذا یعنی سمره به ادبی او سمره کما قلب وقوف خلق دین و اذا بشر احدهم کله چې زیره ورکړي شي یو کس د مشرکانو ته د جاهلیت والا او ته د کافرانو ته بما معنا په پیدایش د هغه چا ضرب للرحمن چې ګرځولې دي د رحمان ذات د پاره مثلا په مثال چې الله د پاره ګرځولې دي په مشابهت کې په مثال کې معنا دا شو د مشابه ځکه چې ولد دا مشابه د والد سره کنه یا مثلا معنا په صفت کې د الله د پاره ګرځولې په وصف کې چې د الله لور کېدل دا ممکن دي نو څه چلو شي چې کپدی میته معنا څه شه په لورګانو باندې چې کله لور زیره او ته میلاو شي نو ظل وجهه نو شي مخدد مسودا تکتورا د خفغان نه او هو کظیم حال دا چې د ډک وی د غسینا غسم ورل ورغلی او خپم په دې کار باندې کله سړی خپم شي
خو په هغه ټیم کې ورله سخته غوسه هم ورشي دا مخ یې څه تک تور شي په خپله خو داسې دي او بیا د الله دپاره ثابتوي نعوذ بالله او من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین او من معنا دا د آیا مقرروي دوی من هغه څوک یعنی نسبت کوي الله تعالی ته د هغه چا ينشأ چې پالنه کېدی شي فی الحلیة په کالو کې په زیوراتو کې په سرو په سپینو کې معنا دا ده زنانه چې د ماشوموالي نه واله د بوډاوالي پورې بس د دې سپینو زرو د دې سرو زرو نه راپتاوي او دغې ته خوشحالي هغې ته خوشحالي کې ټول عمر یې د هغې سره وي یعنی چې ټوله توجه هغه په دې زینت باندې د دې وي وهو فی الخصام او دغه مخلوق چې دی معنا دا زنانا فی الخصام په حالت د جګړه کې غیر مبین نشي ښکاره کولی خپل مقصد لره په صحیح الفاظو باندې صفا خبرې هم نشي کولی په مقابل د سړي کې په خبره کې هم راګیرېږي پورانه ښځې چې هر څونه هم دغه شي خو بس دا جګړې هسې عادت وي جګړې ډېرې کوي خو قیمتي خبره به ته یوه وانه وري بس ته ټولې په زول خبرې بس صرف جګړې کوي نو اشاره د دې خبرې ته چې دا زنانه دا کمزور مخلوق دی بس زیوراتو ته د ټینګې نه دي زینت ته د ټینګې نه دي ټول عمر میکپونه او په دې شیزونو باندې تیروي او په جنګ جګړو کې او خبره یو هم د اورېدو قابل نه وي قوي خبرې پکې نشته د سړو خبرې دا مضبوطې خبرې علماو یو وجه ذکر کړی دا وایي چې کله د ښځې او د خاوند ترمنځه خامخا جګړې راځي خو د ښځې سره وایي نقاش مه کوه نقاش معنا مناقشه خبرې ورله ماړه چې هغې له ته موقع ورکړي وهو فی الخصام غیر مبین دا جګړه د دوی عادت دی فضول خبرې به کوي ډېرې به کوي فضول یو هم پکې مقصدي خبره نه چې هغې درته ویل چې داسې چل دی ورته صحیح ده خاموش دی کښېنه او چې څونه خبرې ورسره کوي دومره به درله هغه نور جوابونه درکوي ځکه دا د ښځې فطرت دی چې هغه جواب ورکول دا خوښوي بس او بیا دې ته خوشحاله چې نیغ جواب مې وکړم وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا نو ګوره رب العالمین فرمایي وجعلوا ګڼي دوی یا ګرځولي دي دوی الملائکة فرشتو لرا الذین هغه فرشتې هم عباد الرحمن چې دا بندگان د رحمان ذات دي ګوره دې کې ثابته شوه چې دا فرشتې دا څه شی دي د الله بندگان دي دا د دې عبادت نه دی پکار په دې مشرکانو کې یوه ډله داسې وه چې د دې فرشتو بندګي به یې کوله د هغې تصویران به جوړ کړي د بت په شکل باندې او دا به عقیده وه چې دا د الله لوریانې دي او سبا له به مونږ ته د جنت دپاره لاره ښیي او سفارشونه به کوي نو الله وایي چې دا په خپله بندګان دي دوی مقرر کړي دي دغه فرشتې څه شی مقرر کړي دي اناثا زنانا یعنی دا یا عقیده ده چې دا زنانه دي او دا لوریانې د الله تعالی دي نو رب العالمین فرمایي چې دا دروغ جنان دي اشهدو معنا آیا حاضر دوی څوک دا کافران خلقهم په وخت د پیدایش د دوی کې دوی څنګه وایي چې فرشتې جینکۍ دي تاسو لیدلی دي جواب دا دی چې لیدلی نه دي نو څنګه د دروغ دعوې کوي نو رب العالمین ورته دمکی ورکوي او زجر ورکوي او دارنګې تهدید ورکوي ستکتبو خامخا لیکلی کېږي به شهادتهم هغه شاهدي د دوی بیان د دوی ویسألونه او تپوس به ته کېدی شي په ورځ د قیامت باندې چې ولې تاسو دا دروغ تړل نو پرې دا دغه وایي چې دا فرشتې چې دي دا جینکۍ دي لوریانې دي نو دا اوس څه شی دي صحیح عقیده په دې کې سره صحیح عقیده دا چې الله ویل عباد الرحمن دا د الله تعالی بندگان دي نه نارینه دي نه زنانه دي نه جینکۍ دي نه هلکان دي بس دغه عمره عقیده لرو زموږ ذهن پې کار کوي یا یې پې نه کوي الله تعالی داسې مخلوق هم پیدا کولی شي چې جینکۍ وي داسې هم پیدا کولی شي چې هلکان وي داسې هم پیدا کولی شي چې نه جینۍ وي نه هلک وي نه د هغې په شان وي لکه فرشتې وقالو لو شاء الرحمن بل بيد بيد دوی داوا چې مونږ چې د دې فرشتو بندگی کو په دې باندې الله راضي دی ځکه بندگی کو نو الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي وقالو دوی وای لو شاء الرحمن کچری غوښته وي رحمان ذات ما عبدناهم مونږ به بندگی نه وې کړې د دوی نو چې بندگی کوو او مونږ ته سنوي الله تعالی نو دا دلیل دی چې الله پر رضا دی الله وای چې نه ما لهم نشته د دوی د پاره بذالک په دغه خبره باندې په دغه خپل وینا د دوی باندې من علم هیڅ دلیل ورله نشته او هیڅ پویا کم دی دلیل چې الله پې راضي
الله تعالی خو په رد کوي چې تاسو بندگی مکوئ. ان هم ندی دوی الا یخرسون مگر په اٹکل خبرې کوونکي، اٹکل خبرې کوي د توک خبرې چې څور په خله رااله، یعنی دا سوچ نه کوي چې دا زه سوي امام. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. الله تعالی په دوی باندې بل ردم کوي چې دوی سره ولې بل کتاب دی چې پاغي باندې دوی منګولې لګولې دی او پاغي کې دې ته اجازه ده چې شرکونه کوي. نه د سیم ندي شوی، خدا به دلیل روان دي. ام آتیناهم کتابا، آیا ورکړې دې مونږ دې مشرکانو ته، دې انسانانو ته دغه چې د الله سره شریکان جوړي، کتابا بل کتابا من قبله مخکې د قرآن نه، فهم نو دا انسانان چې دی به پاغي باندې مستمسکون منګولې خخون کړي یا دلیل نیون کړي پاغي باندې. مونږ له دې کتاب ورکړې، جوابدار چې نه دی ورکړې، مونږه ځان نه لګیا دي. بل دا بلکې اشاره ده خبره ته، نه وای مونږ کتاب نه ورکړو، دوی په خپل قمقلی. بل قالو، بلکې دوی وای انا وجدنا آباءنا، یقینا مونږه مندلیو آباءنا خپل مشرانا، علی امت معنا په یو لار باندې، یعنی په یو دین باندې، په یو طریقه باندې. و انا علی آثارهم، او یقینا مونږه علی آثارهم په قدمونو د دوی پسې مهتدون، لار مندون کیو او تلون کیو. موږ د خپل پلارانو په مذهب پسې روان یو چې هغوی راته څه ویلي هغوی پسې ځو. دلیل سره زمونږ کار نشته، د الله د کتاب سره. دا د مشرکانو خبرې. اوس هم په دې زمانه کې بعضې کمعقل خلک چې ته ورته وایې چې الله داسې وایي، رسول داسې وایي او صحیح به یې وویني. نه نه نه، دا نوې خبرې، دا نه منم. نو داسې نه دی ویل پکار چې کله ته د قرآن آیات بیان شو، کله ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیان شو او صحیح و، فورا ووایه چې زه په غلط او دا د قرآن خبرې دا صحیح دي. وکذالک، او همدغه شان څنګه یعنې ستا په شان، ما ارسلنا ندی لیږلي مونږه من قبلک مخکې ستانه، فی قریة په هېڅ یو کلي کې، من نذیر زیره ورکوونکې، الا قال مترفوها مگر ویل به مترفوها هغه ډیر آرام او نعمت لرونکو خلکو. مترف ویل کېږي چې په نعمتونو کې سم ډوب وي ډوبه، او مالدار خلکو هغوی به څه ویله چې کله به ورته پیغمبر ورغی دلیل به ورته ور د مالدارو به ویله انا وجدنا آباءنا، یقینا مونږه موندلي خپل مشران، علی امت په یوه طریقه باندې، په یو دین باندې، په یوه لاره باندې. و انا علی آثارهم، او مونږه په قدمونو د دغه مشرانو باندې مقتدون، معنا اقتدا کوونکي یو، معنا تلونکي یو د مشرانو په لاره باندې. ای پیغمبرانو تاسو مونږ ته دا نوی دین مه بیانوئ، ستاسو خبره مونږ نه منو. معنا دا شو چې دوی سره کوم کتاب او دلیل نو، خو بس دغه بې عقلتوب ورسره. قال اولو جئتکم باهدا مما وجدتم علیه آباءکم، پیغمبر ورته به وویله چې اولو جئتکم، آیا کوئ تاسو تابعداري د پلارانو خپلو. حمزه چې دا اصل کې ده سیا اتبعتم آباءکم، آیا تاسو تابعداري کوئ د خپلو پلارانو. ولو جئتکم، اگر کراوړی دی ما تاسو ته، باهدا معنا خلا رخودونکې، مما د هغه څه نه وجدتم چې موندلی دي تاسو علیه په هغې باندې آباءکم خپل مشران او پلارانه. ما چې ته کوم کتاب راوړی دی هغه ډېره صحیح لاره ښودونکی دی تاسو ته د هغې لارې نه چې تاسو به پلاران موندلی وو، نو ولې تابعداري کوئ؟ نو قالو دوی په جواب کې ویلا دلیل نشته، انا بما ارسلتم، یقینا مونږه په هغه وحی باندې او په هغه څه باندې ارسلتم چې تاسو پرې رالېږلی شوي به په هغه باندې کافرون انکار کوونکي. ستا دا خبرې دا مونږ نه منو، بس دماغ مه خرابوه، بس نه منو درله، دلیل ورسره نشته، بس هلکه د دې خبره مه منئ. ولې بس مې منئ؟ دا غلطه خبره شوه. مې منئ ولې؟ د ځان نه خبرې کې بې صحیح ده. مې منئ ولې مه منئ؟ ځکه د قرآن خلاف لګیا دی، بې صحیح ده. او چې مې منئ بس ما درته وویله چې مې منئ، دا غلطه خبره شوه. نو الله فرمایي فانتقمنا منهم، بدلا او انتقام واخیسته موږ د هغې مشرکانو نه. نو د دوی نه به مخلوق پیغمبره څوک چې خلاف کوي ستا. فانظر، نو ته وګوره کیف کان عاقبة المکذبین، څنګه شو هغه آخري انجام د تکذیب کوونکو او د دروغجن ګڼونکو. د چا دروغجن؟ څوک یې دروغجن کوله؟ د انبیاو د پیغمبرانو تکذیب به کوم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرًا، او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار ته ویل، وقومه خپل قوم ته، پلار نومې آزر و.
ابراهیم علیه السلام ستاسو مشرانو کې راځي، تاسو د هغې اولادو کې راځي، ای عربانو او ای انسانانو، که تاسو د مشرانو خبرې منئ خو د صحیح مشر خبره ومنئ چې ابراهیم علیه السلام دی. هغه څه ویلي خپل پلار ته، وإذ قال ابراهیم، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار ته ویلا، وقومه او خپل قوم ته، اننی براء، یقینا زه بیزاره یم او جدا یم، مما د هغه معبودانو نه، تعبدونه چې تاسو بندګي کوئ د هغې سوا د الله تعالی نه، الا الذي فطرني، مگر د هغه ذات به صرف بندگی کوم، فطرني چې زه پیدا کړی یم، فانه همدغه الله تعالی سيهدين، ما به مضبوط کی او ما به ټینګ کی په لاره د توحید باندې. هدایت په دې معنا باندې راځي، اهدنا الصراط المستقیم، یو معنا دا د ثبتنا، مضبوط کی منګه په سمه لاره، یا سيهدين معنا ما ته همدغه الله تعالی صحیح لاره راښایي. معلومه دا شو چې د ابراهیم علیه السلام په دې قومینو کې بعضې خلک داسې مو چې د الله به هم بندګي کوله او د دې بوتانو به هم کوله. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویله چې د دې نورو بوتانو بندګي درله نه کومه، البته د الله بندګي به زم کومه. وجعلها او پاتې کړله او وګرځولې ده ها معنا دغه کلمه، کومه کلمه دا مخکې چې تېره شوه چې انه سيهدين، هدایت الله تعالی ښیي، کلمه د توحید، کلمتن دا کلمه باقیتن باقی فی عقبه په اولاد دغه کې، داسې پشت در پشت د توحید کلمه را روانه ده. ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته یعقوب او بیا یوسف علیه السلام او داسې نور پیغمبران، موسی علیه السلام، دا ټول پیغمبران اکثره د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې، نو داسې دا مسله را روانه ده. نو دا دغه شانتې فی عقبه په اولاد دغه کې، لعلهم نور ورسېدله دا خبره تاسو ته د عرب مشرکانو، لعلهم د پاره د دې چې دا مشرکان او دا کافران او دا انسانان یرجعون راوګرځېږي واپس د کلمې د توحید ته، خپل پلار چې ته کومه کلمه پرېښې وه ابراهیم علیه السلام نو هغې ته راوګرځئ، خو دوی نه راګرځي. الله فرمایي بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکې پیدې ورکړې دي ما او نفع ورکړې ده ما هؤلاء دې مشرکانو ته، ای شرکونه هم کوي خو د شرک باوجود زه ورله مال هم ورکوم، دولت هم ورکوم، دنیا هم ورله ورکوم. نو الله فرمایي بل متعت هؤلاء، بلکې فایدې ورکړې دي ما دې مشرکانو ته او دې کافرانو ته مزید دنیا، و آباءهم او مشرانو د دوی ته، حتی جاءهم الحق، تر دې پورې چې راغی دوی ته حق، الحق معنا قرآن، ورسولنا او رسول راغی مبین ښکاره بیان کوونکې. د هغې زمانې نه دوی شرکونه کوي خو الله ورته همداسې پیغمبران را لېږي. د الله د حلم او صبر ته وګوره چې څومره په بندګانو مهربان دی. که الله تعالی هلاکولی نو سکند نه چې ثانیه هم په ورځ د سترګې رپ هم پرې تېرېږي، خو الله وایي چې نه موقع وله ورکوم، پرېږده کېدی شي څوک پکې راواپس شي دین طرف ته. خو ولما جاءهم الحق، هر کله چې راغی دوی ته حق قرآن، قالو نو دوی ویله هذا دا قرآن چې دی سحر جادو دی، وانا به او انا به او موږ په دې قرآن باندې کافرون کفر کوونکي یو، موږ یې نه منو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چې نورې خبرې د دوی نه ورکې شوې نو بیا یې نور اعتراضونه شروع کړه. مشرکانو ویل چې قرآن په کار د ته چې عزتمن کتاب دی نو دا هم داسې په عزتمندو خلکو نازلېدل په کار و. عزتمن خلک څوک دي چې په طائف او په مکه کې د مالداران دي. ولید په نوم باندې یو سړی ډېر مالدار او دارنګې عروه په نوم باندې، په دوی ولې نه نازلېږي؟ نو مالداره دي، ضرورت هم نشته، تاسو سره پیسې هم نشته او ته وایې چې زه پیغمبر یم. نو الله فرمایي د دوی دا خبره ذکر کوي. وقالو دوی وایي لولا نزل هذا القرآن، ولی نازل نکړی شو دا قرآن علی رجل په یو سړي باندې، من القریتین د یو د دغه دوو کلو نه چې طائف او مکه دا غټ غټ کلي دي، نو په غټو خلکو ولې نازل نشو؟ عظیم معنا په لوی سړي باندې ولې نه نازلېدو؟ په مالدار سړي باندې چې جایدادونه یې وي په هغې ولې نه نازلېدو؟ نو الله جواب ورکوي چې دا زما خوښه ده، که ستاسو اختیار نشته، زما خوښه ده چې چاته وحی کوم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی تقسیموي رحمت د رب ستا؟ نحنو قسمنا بینهم، مونږ تقسیم کړی دی بینهم په منځ د دوی کې معیشتهم،
سامان د ژوند د دوی ژوند د دوی او اسباب د ژوند د تیرولو دا ټول منګه تقسیم کړی دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ورفعنا بعضهم پورته کړی دي مونږه بعضې د دوی نه فوق بعض د پاسه د بعضو دا د دنیا دا رزق دا مونږ تقسیم کړی دی چالم پکې ډیر مال ورکړی دی چالم کم ورکړی څوک مالدار دي څوک غریبانان دي لکه څنګه چې د دنیا دا رزق په دې کې مونږ سره اختیاري کلی دی پوره اختیار دی او څوک دا اعتراض مونږ نشي کولی چې ولې د پلانې مالداره کو ولې د غریب د الله خوښه ده دغه شانې دا وحی چې نازلومه دې کې زما پوره اختیار دی الله فرمایي ګورې الله فرمایي ورفعنا بعضهم فوق بعض او پورته کړي دي مونږه بعضې د انسانانو نه فوق بعض د پاسه د بعضو درجات په درجو کې ذکر د معیشت دی نو مراد په درجو کې د مال په لحاظ باندې یعنی بعضې مالدار دي بعضې غریبانان دي دا ولې مونږ داسې وکړل لیتخذا د دې دپاره چې ونیسي بعضهم بعضې د انسانانو نه معنا مالداره بعضا بعضې نورو لره غریبانانو لره سخریا معنا په مسخر کېدو سره او په مزدورۍ سره په خدمت سره یې ونیسي که داسې ټول مالدار وی او رپتین وی نو د یو بل خدمت به کړی نه دا بلډنګونه دا کورونه دا سیندونه دا لارې دا به چا جوړولې دا ګاډي دا به چا جوړول دا خلک ځکه جوړوي چې غریبانان دي که نه خپله مزدوري وکړي هغه تنخواه واخلي او د نورو خدمت وکړي دا دنیا نظام داسې روان دی ورحمت ربک او رحمت د رب ستا خیر ډېر غوره دی مما یجمعون د هغه څه نه چې دوی جمع کوي مراد تېنه قرآن دی مراد تېنه هدایت دی د الله طرف ته ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا وصل الله تعالی دا بیانوي کچیرې دا خطره نه وي چې دا ټول خلک به کافران شي نو الله وایي چې ما به د دې کافرانو دا کورونه د سرو د سپینو نه جوړ کړی وي خو بیا به دا خلک ټول ایسته د دنیا ته به میلان زه ټول به کافران شوي وو ولولا ان يكون الناس کچیرته ولولا ان يكون کچیرې نه وي خطره او یا نه جوړېدلې داسې یوه خطره ان یکون الناس چې شي دا ټول خلک امه واحده یوه ډله په کفر باندې نو لجعلنا نو موږ به خامخا جوړ کړی و لمن د هغه چا دپاره یکفرو بالرحمن چې کفر کوي په رحمان ذات باندې لبیوتهم د کورونو د هغوی دپاره او د کوټو د هغوی دپاره سقفا چتونه من فضة د سپینو زرو چتونه به د سپینو زرو وي ومعارج او پوړی علیها چې پاغې باندې یظهرون خیجي بل چت هغه به مرله د سپینو جوړ کړی ولبیوتهم او د پاره د کوټو د دوی ابوابا دروازې وسرورا او کټونه به وي علیها هغه هم د سپینو زرو علیها چې پاغې کټونو باندې یتکئون آرام کوي او تکیه لګوي وزخرفا او دارنګې نور زینت د پاره به زخرفا سره زر به موږ ورکړی یا روا کړی به ما د دوی دپاره سره زره کور کې نور شیزونه لګېږي لوښي شو وغیره شو دا به مولا د سرو زرو جوړ کړی خو رب العالمین فرمایي وان کل ذلک ندي دا ټول شیزونه لما متاع الحیات الدنیا لما په معنا د الا سره مگر دی متاع الحیات الدنیا هغه څه د ژوند دنیوي مزید د ژوند دنیوي معمولی والآخرة وآخرت چې دی عند ربک پنځ د رب ستا للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی نو ګورې الله وایي که چیرې مثلا دا ټول خلک نه کافران کېدلی د کافرانو له به ما نور هم ډېر مالونه ورکړی سوال دا دی چې مسلمانانو له به دومره ډېر ورکړی چې سم داسې اربپتین او کربپتین وي او د سرو زرو به هر څه ورکړی چې دا کافر دی مسلمانانو ته راوړېدلی جواب دا دی چې بیا به د پیسو د وجې نه دوی راتللی ایمان د وجې نه به نه وی د پیسو د وجې نه چې ایمان حاصل شو هغه ایمانه بې نه وي رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي او رب العالمین دې په دې آیتونو باندې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد